سلامونه نیکې هیلې دوستانو. په نیکۍ ولاړه سوداګري کاروبار غوړوي. غواړم داسې یوه ساده نظریه درته کیږدم چې که عمل پرې وشي نو اداره او مسلکي ژوند دواړه اغېزمنولی شي. خلک غواړي په داسې یو شرکت کې کار وکړي چې هم یې چارې په سمه توګه سمبالیږي او هم له نړۍ څخه د غوره ځای جوړولو په هڅو کې ونډه اخلي. د بریالۍ سوداګرۍ راز خیرښېګڼه کول دي. دغه خبرې ته د یوه تش شعار په سترګه مه ګورئ. دا هغه څه دي چې ما په دنیا کې له رښتینو خلکو او شرکتونو سره د ګډ کار په اوږدو کې مشاهده کړي دي. غوره شرکتونه له خپلو کارګرو او مشتریانو دواړو سره د درانه چلند شعوري اراده لري. دوی دا زړه ته اچولې ده چې په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه هم کټ مټ د مادي ګټې په شان ستر اړین او ارزښتمن دي. اکثره سوداګر د ټولنیزو حالاتو د بهترولو په نیت د زیانمنو شویو وګړو لاسنیوي ته وردانګي او بېلابېل پلانونه او پروګرامونه جوړوي. د دوی دغه نیکه کړنه ما ته تر هر بل څه ډېره ګرانه ده. د مرغه په سوداګریزو کړیو کې د ویاړ په اړه ډېر بحث نه کیږي. زما د خپلو موندنو له مخې خلک غواړي هره ورځ دندو ته ویاړمن ولاړ شي. دوی غواړي د خپلې ادارې په اړه ښه احساس ولري. دوی غواړي شرکت او دنده یې دواړه د انسانانو د ژوند ښه کولو او بدلولو جوګه وګرځي. د سوداګریزو چارو د نامتو پو پیټر په خپل زبردست اثر د inner side of greatness leadership کې لیکلي دي چې سوداګري تر هر څه وړاندې د فردي ادارې سترتوب ترلاسه کولو یوه وسیله ده. دا یوه ارزښتناکه او درانه هدف ته د رسېدلو یوه لاره ده او سړي ته په ټولنه کې د خورا مهمو ونډو اخیستنو توان بخي. وړاندې مې هم څو ځایه یادونه کړې او اوس بیا هم وایم چې موږ تاسې ټول بې لقبه رهبري کولی شو. په بله ژبه موږ تاسې ټول اغېزناک یو او هم په خپلو دندو ته ټولنو کې نیک کارونه کولی شو. نو له ځانه یو داوطلب خادم جوړ کړه، پیسې خیرات کړه، د خپل عاید لسمه برخه د یوې عالي موخې لپاره ځانګړې کړه او د یوې ادارې په توګه په داسې پروژه کې برخه واخله چې د اړو خلکو لاسنیوی کوي. د بیلګې په توګه یو خیریه بنسټ جوړ کړه یا هم یوې بلې دغسې شته ادارې ته د مرستې لاس ور وغځوه. کټ مټ لکه څنګه چې د خپلې ګټې د زیاتولو تلاش کوي همداسې ټولنیزو مسؤلیتونو ته هم اوږه ورکړه. په دې سره به نه یوازې دا چې وړتیا به دې لا وغوړېږي بلکې مشتریان به دې درنښت هم وکړي. نیکه سوداګري په رښتیا له یوې بریالۍ سوداګرۍ سره مرسته کوي او ورکړه بې له شکه ترلاسه کولو ته لار هواروي.